زما غوښتنه د تاجکو هزاره نامدا ده چې کله هم تاسو په افغانستان کې اوسېږئ تاسو مجبور مکلف است پښتو ژبه ته احترام وکړئ، تاریخ ته احترام وکړئ، ارزښتونو ته احترام وکړئ، اته دغه هیواد خاور ته احترام وکړئ. او کله جګړه کیږي باید په شریکه ورڅخه دفاع وکړو ځکه دلته اوسېدلی نو کنه. خدای دا کار نه کوي. هر کله چې موږ یو قوي نظام جوړ کړی، یو قوي حکومت هم جوړ کړی، یو قوي اردو جوړه کړې، یا د مسعود په څیر یو کس راغلی، یا د رباني په څیر یو کس راغلی، یا بل په څیر یا بل په څیر، مقصد موږ تاسې لړول یاستو. نور باید افغانان هوښیار سي، افغانان بیداره سي، افغانان باید خپل دوست و دښمن وپېژني. دغه اوسنۍ جګړه چې موږ تاسو اوسنۍ جګړه چې موږ تاریخ سره پرتله کوو، دغه کلیپونه موږ تاسو ګورو، دغه زموږ جنګالیان ټول په پښتو غږېږي. الا اوله الا دا وکم دا اوازونه عین شکل باور په خدای وکړه. ګوره دننه دغه د روسي جګړې ته نه روسانو سره زموږ جګړه وه، شورویانو سره، که د هغې په تاریخ کې دننه نه نوځي اصلي جګړه پښتنو دفاع پښتنو وکړه. د نورو خلکو د جګړې په نوم د روس نه اسلحې اخیستلې، پیسې اخیستلې. همدغسې که د انګلیس جګړه وګورې، که همداسې پسې مخکې ولاړ شو د ترکانو سره جګړه وګورې، که مخکې ولاړ شو د مغولو سره جګړه وګورې، که د هغه نه مخکې ولاړ شو عربانو سره جګړه وګورې، که د هغه نه مخکې ولاړ د ده وطن نه دفاع پښتنو کړې او قرباني پښتنو ورکړې. که دا خلک وایي چې قرباني م ورکړې ده، یو دا سند دې ماته وښیي. ګوره تا تاریخ لوستلی وصال صاحب، دغه کم صفویانو چې موږ صفویانو سره جګړه وکړه د میرویس نیکه په وخت کې، هلته تاجک نوم په کوم کتاب راغلی؟ تاجک څوک و هلته؟ و موجودیت یې ووایه نسته ده. نو دوی اوس راځي وایي زما پیشو په ما میاو، خاوره ته مې راغله، هغه ته مې راغلل، خو زه نه وایم چې خدای نخواسته موږ تعصب لرو.